سلامونه. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو د نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، یو ورور پوښتنه مې راخیستې ده. دی وایي چې زه اسناد لرم، دلته کار کوم او زه غواړم چې پوه شم چې څومره مقدار پیسې زه خپل کورنۍ ته وطن ته لیږلی شم. د پیسو مقدار څومره دی. دی غواړي چې معلوم کړي چې څومره پیسې زه لیږلی شم. ملګرو، هر کله چې تاسو وطن ته خپلې کورنۍ ته پیسې لیږئ، باید دا ستاسو د تنخواه او ستاسو د مصارفو مطابق وي. مثال په توګه یو کس دی، هغه 2000 یورو هغه د میاشتې تنخواه لري. په 2000 کې د مثال په توګه 600 یا 800 د کور کرایي ده او دغسې د خپل مصارف د خوراک پوشاک نه بعد چې د سره څومره پیسې پاتې کېږي، هغه پیسو مقدار باید تاسو وطن ته خپلې کورنۍ ته ولېږئ. تاسو هیڅ وخت کې داسې نشئ کولی چې مثال په توګه یو کس دی، هغه 2000 تنخواه ده او دی هره میاشت 3000 او 4000 یا 2000 2500 لیږي. نو سبا د نه دا پوښتنه کېدلی شي، دا سوال پیدا کېدلی شي چې ستا 2000 تنخواه را ته څنګه 2500 لیږي؟ ته دلته څه خورې، څه څکې، چېرته اوسېږي، کور کرایي څوک ورکوي، څنګه دی؟ یا ته ولې 3000 یا ولې 4000 یا ولې 5000 لیږي؟ نو سبا په دې اړه باندې تاسو نه پوښتنه کېدلی شي او ستاسو دغه لیږدول چې کوم دي د پیسو دا کنټرول کېدلی شي. او چې هر کله کنټرول شو نو باید تاسو دې ته بیا جواب هم ولرئ چې ولې تاسو دومره ډېرې پیسې لیږئ. نور دې لپاره کم مقدار متعین نه دی، ولې هر کله چې تاسو پیسې لیږئ دا باید ستاسو د تنخواه، ستاسو د خوراک، ستاسو د کور کرایي، د مصارفو د هغې مطابق تاسو باید ولېږئ. دومره ډېرې نه وي چې هغه ستاسو د تنخواه نه هم زیات وي. ستاسو د مصارف او تنخواه او د هر څه نه ډېره زیاتې دغه پیسې چې کومې تاسو لیږئ، نو دا سبا تاسو ته مشکل جوړولی شي او تاسو نه پوښتنه کېدلی شي. نو تاسو دومره پیسې لیږئ څومره چې تاسو میاشتې ګټئ، هغې نه خپل خوراک، خپل کرایي، خپل پوشاک دغه پیسې وباسئ چې کومې تاسو سره پاتې کېږي، هغه تاسو خپلو بچو ته خپلې کورنۍ ته لیږلی شي. ویډیو همدومره وه. که کوم ورور پوښتنه لري، تاسو خپله پوښتنه دلته په یوټیوب چینل کې کمنټ کولی شئ. انشاءالله په خپل وخت به زه ستاسو پوښتنې تاسو ته جواب درکوم.